Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope that everybody is doing well. In this video, we are going to learn about a noun and its types. So if you're interested, please continue watching this video. First of all, let's talk about the definition of a noun. The word noun is taken from a Latin word nomen, which means name. The noun kalima chada, the Latini shabi, the nomen the kalimi nagasal shavida, the kumchi mana name. دای ریخه شویه لغوی معنی شو. همدارنگه اصطلاحی تعریفی دست دی. A noun is a word which names people, things, animals, ideas and places. نوم چه دا یو لغت دی. کوم چی نمونه ورکی یا نمونه دی په خلکو باندې، په ځایانو باندې، همدارنگه په شیانو باندې، په نظریاتو باندې، په حیواناتو باندې دوی ته نوم ورکوي، په دوی باندې نوم ږدي. مثال په ډول لندن، احمد، عبدالله، کار، ټیچر، کیټ، دا ټول موږ سره اسمونه دي. اوس راځو دې خبرې ته چې اسمونه یا nouns په شپږ ډوله دي. Like proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun and compound noun. So first of all, let's describe proper noun. Proper nouns یا خاص نمونه هغه نمونه دي کوم چې د خاص کس، خاص ځای او د خاصو شیانو دپاره استعمالیږي. مثال په ډول احمد، افغانستان، ټویوټا کار. نمبر 2 عام نمونه یا common nouns. هغه نمونه دي کوم چې د عامو خلکو، عامو ځایانو او د عامو شیانو دپاره استعمالیږي. د مثال په ډول boy, city, car. همدارنګه دریم نوم چې هغه collective noun دی. collective noun یا جمع نومونه چې ورته موږ وایو هغه نومونه دي کوم چې شکل له لحاظ سره مفرد وي مګر د معنا له لحاظ سره بیا پلورل یا جمع وي. د مثال په ډول family, army, team, her او داسې نور. همدارنګه څلورم ټایپ material noun. material noun هغه نوم دی یا هغه نمونه دي د کوم نه چې نور نمونه منځته راځي یا د کوم نه چې نور شیان جوړیږي. مثال په تور موږ وایو چې gold, silver, cotton, wood, milk. اوس ګوره دا هغه نمونه چې ما تاسو ته ویلې د دې شیانو نه نور څیزونه جوړیږي، نو هغه شیان چې د هغوی نه نور شیان منځته راځي دقې نمونو ته موږ د material nouns وایو. همدارنګه abstract nouns دا هغه نمونه دي کوم چې physical existence نه لري، څوک یې نشي کولی چې دا ټچ کړي. مثال په طور که موږ وایو love دا یو نوم دی مګر مینه خو موږ ټچ کولی نشو که نه. هغه نومونه چې هغه physical existence ونه لري دې ته وایي abstract nouns. compound noun. compound noun یا مرکب نومونه هغه نومونه دي چې د یو نه زیاتو لغتونو نه جوړ شوي وي. هغه نمونه چې هغه د یو نه زیاتو لغتونو څخه جوړ شوي وي هغې ته بیا compound noun وایي. مثال په ډول موږ وایو homework, classmate, housework یا داسې نور. دا compound noun دی. ولې؟ ځکه چې د یو نه زیاتو لغتونو په واسطه جوړ شوي دي. بیا دغه compound noun چې دي په درې قسمه دي. open compound noun, closed compound noun او hyphenated compound noun. open compound noun هغه نمونه دي د کوم په منځ کې چې فاصله وي، لکه موږ وایو چې بس ډرایور. ګوره بس او ډرایور په منځ کې یو سپیس د فاصله ده، نو دې ته څه open compound noun وایي. closed compound noun هغه نمونه دي کوم چې په منځ کې فاصله نه لري، سپیس نه لري. صحیح دی؟ لکه موږ وایو homework یا موږ وایو classmate. همدارنګه دریم چې hyphenated compound nouns ورته یا hyphen لرونکي مرکب نومونه هغه نومونه دي کوم چې hyphen لري. hyphen داسې منفي ته ورته یو شکل دی، یو سمبول دی. لکه موږ وایو father in law, mother in law, sister in law. اوس په دې لغتونو د دې نومونو په منځ کې دا hyphen استعمال شوی دی، نو په دې خاطر دې ته hyphenated compound noun. دا اوس موږ نننی درس تر بیا د الله